السلام علیکم دوستانو، په نوې ویډیو کې د داسې کارونه در پیژنم چې د دې درو کارونو سره چې دا درې کارونه تاسو کوئ نو ستاسو د موبایل بیټرۍ چې کوم دو ډېر زر خرابېږي. نو تاسو څنګه د موبایل بیټرۍ خرابولو نه بچ کولی شئ؟ ګورئ، تر ټولو اول زیات کسان داسې وي چې موبایل 20% نه کم کې بالکل یو 5% ته راولي، هغې وروسته یې چارج ته لګوي او بیا چې کله چارج ته ولګوي بیا یې 100% ته ورسوي. نو دا تر ټولو غټه غلطي ده. د دې سره ستاسو موبایل بیټرۍ خرابېږي. تاسو داسې کوئ چې 20% څنګه چې 20% ته ستاسو موبایل بیټرۍ ورسېږي، د دې نه مخکې خپل موبایل چارج ته لګوئ، موبایل مو چارج کوئ. دوهم، کله چې ستاسو موبایل 80% شي، 80% شي، نو بیا تاسو موبایل د چارج نه وباسئ. د 80% نه زیات موبایل ما چارج کوئ. کله چې تاسو د 100% نه موبایل چارج ته ایږدئ، د 80% چې څنګه ستاسو موبایل بیټرۍ 80% شي، بیا د چارج نه وباسئ، نو ستاسو د موبایل بیټرۍ به زر نه خرابېږي. دوهم، ګورئ که تاسو خیال کړلی وي د غټو موبایلونو سره ډېر تیزې چارجرې راځي. نو بعضې کسان داسې وي چې په بازار کې تیزې چارجرې اخلي، بیا خپل موبایل چې کوم دی پیډې کوي. نو دا ډېر غټ نقصان کوي، ځکه چې بازار والا کومې چارجرې دي هغه بغیر د وجې نه موبایلونه چې کم دی هغه زر چارج کوي، تیز کرنټ ورکوي. نو د دې سره ګوره د هر موبایل خپل ولټ چارجر وي، د هغې مطابق په تروي چې تاسو چارج کوئ، نو بیا به ستاسو د موبایل بیټرۍ زر نه خرابېږي. د دې سره ګورئ دوستانو، کله چې تاسو په تیز چارجر باندې بیټرۍ موبایل چارج کوئ، نو د دې سره ستاسو بیټرۍ زر خرابېږي. د دې هم تاسو چې کوم دی خپل موبایل وساتئ، نو ستاسو د موبایل بیټرۍ به زر نه خرابېږي. دوې طریقې شوې. درېیمه طریقه، تاسو چې کله هم موبایل چارج ته واچوئ، نو په هغې کې تاسو خپل موبایل ما چارج کوئ، استعمالوئ. کله مو چې موبایل په چارج کې وي، بیا تاسو خپل موبایل چې کوم دی ما استعمالوئ. د دې سره دوستانو، کله چې تاسو موبایل چارج ته ایښودی وي، تاسو استعمالوئ هم، نو دې سره موبایل زیات ګرمېږي، په بیټرۍ باندې بوج راځي. د دې سره ستاسو موبایل بیټرۍ هم خرابېدای شي او د دې سره د موبایل بیټرۍ د موبایل ډز کېدو هم زیات چانس وي. نو دا د درې طریقو سره تاسو کولی شئ چې خپل موبایل بیټرۍ د ډېر ټایم پورې وکاروئ او موبایل بیټرۍ مو د خرابېدو نه بچ کړئ. ویډیو ډېره زیاته معلوماتي وه. که خوښه شئ مو لایک یې کړئ، ملګرو سره شیر کړئ. همدغه شان نورو معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو، د الله په امان.